آیا ملګرو کمانډو هغه واقعي افغانستان ته روان دی او یا هغه مهاجر دی؟ په دې سره نن خبره کوم که تاسو چېرته ټیک ټاک سوشل میډیا راواړوئ نو دغه کم ویډیو چې دی پکې ډېر زیات چې کوم دی ښکته برسې ټرک ولاړ وي کمانډو چې دی هغې ته خیږي او بیا ترې راکوزېږي او د یو بل سره په خیر کوي او په هغې باندې چې کوم خلک چې ډېر زیات پرې خفه دي. نو اصل کې مسله دا ده، زه به تاسو ته ویم د نن نه یو کال مخکې کله چې د افغانستان کم دلته ورونه دي په پاکستان کې هغو ته چې یو ډیډلاین ورکړو چې په دې تاریخ به تاسو مونږ وباسو، نو که ستاسو خیال وي په هغه وخت کې هم ډیره زیاته ګرمه ګرمي روانه وه او خلک چې کم دی ډیر زیات خفه په افغانیانو ورونو باندې. نو په هغه وخت کې مختلف قسمه ویډیو او ډرامې جوړېدې، نو دا کمانډو چې کم دی ورسره د پېښور واینز دی که KPK واینز دی د هغې کم یو کس کم عیسی خان هغه ورسره هم و او دیو یو ویډیو جوړه کړه. ویډیو یې داسې جوړه کړه چې آیا خلکو ته وښایي چې لکه دې تکلیف سره خلک رواني، نو په دې کې چې کم دی کمانډو هغه یو مهاجر ټایپ وګرځولی شو. نو هغه ویډیو خلک بیا دونه ډېره شیر کوي که تاسو وګورئ نو اوس هم کلیپونه رالي، نو کمانډو له هم خوند ورکړلی، نو پسې اوس بیا لګیا دي. د کمانډو په هکله کم معلومات چې راغلي په سوشل میډیا چې کم خبرونو گردش کا او ما غوښته چې زه هغه تاسو سره شریک کم، نو دغه ویډیو او دغه معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو. الله حافظ.